محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د یو مختصر آیات تلاوت وکړ. دا د قرآن کریم اعجاز و معجزه ده چې انسان د قرآن کریم یو مختصر آیات راواخی د هغې په معنا او مفهوم سر خلاص کی او د هغې په هدایاتو باندې خپله زندگی روانه کی، نو بیا د انسان د ټولې زندګۍ د هدایت دپاره هغه یو آیات هم کفایت کولی شي. ستاسو په حضور کې چې ما د قرآن کریم کوم آیات پیش کړي، دا هم د دغه آیاتو د قسمه څه دی. که چیرې د دې آیات مفهوم و ترجمه سړی زده کی او د دې حقیقت و مقصد باندې سړی سر خلاص کی او د دې هغه هدایات د خپلې زندګۍ ته راشوه کی، خپل سهار و ماښام خپل روزانه و د شپې زندگی د آیات پر مطابقت روانه کی. بیا خو زما د عقیده ده چې مسلمان قوم ته کوم مصیبت و تکلیف دی، د مسلمان قوم کوم غم و پریشانی و آلام دی، د دې یو آیات د هدایت او د عمل کولو په خاطر الله تعالی د مسلمان قوم د زندگی څخه دا ټول ختمولی شي. د دې یو آیات د هدایت او د عمل کولو په خاطر باندې د مسلمان ملت د زندگی سره ډیر لوی لوی مشکلات لري کېدلی شي او مسلمان قوم د دې مشکلاتو څخه د خپل ځان حفاظت کولی شي. د دې آیات د ترجمې کولو سمخ کی، د دې آیات د مقصود د وضاحت کولو سمخ کی، زستاسو توجه د یو سوال طرف ته راګرځوم چې زموږ معاشره کې هغه سوال نن سبا ډیر عام دی او د عامو انسانانو په دماغو کې په ډیر کثرت سره راګرځي. سوال دا دی چې نن د مځکې پر مخ باندې مسلمانان پر کومه خطه باندې آباد دي؟ پر هغه خطه باندې مسلمانان د ډیرو سختو حالاتو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. مظلومیت د مسلمانانو په نصیب دی، وهل ټکول د مسلمانانو په نصیب دی، غربت و مسکنت د مسلمانانو په نصیب دی. نن که سړی تذکیره کوي که د هندوستان د مسلمانانو حالات اوري او که د کشمیر و د فلسطین د مسلمانانو حالات ویني او که د برما و اراکان د مسلمانانو حالات در انسانو پورې را رسیږي، نو په هغې کې د مسلمانانو د حالاتو ډېره ستړیا او ډېره پریشانی انسان ته ښکاره کېږي چې نن مظلومیت هم د مسلمان دی، نن درفدریم د مسلمان ده، نن وهلو ټکول هم د مسلمان دی او نن وینه تویېدل هم د مسلمان دی. نن که د زنانې یو بغاره پورته کېږي پر یو کنج هم د مسلمان زنانه ده، نن که د یتیم فریاد پورته کېږي هغې هم د مسلمان یتیم دی. نو چې کله پر دې حالاتو باندې یو سړی نظر لري، د کم چا په دماغ کې چې د دین یوه رمق و پوهنه یي، صرف د دین صادر کومه دماغه پورې را رسیږي، نو هغه انسانان چې کله په خپل مابین کې سره وګایي، نو هغې د دې تذکره په دې شکل باندې کوي چې یاره مسلمانانو چې کله دین پرېښوی، مسلمانانو چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام متابعت پرېښوی، نو د هغې نتیجه مسلمانان نن په خپلو سترګو دغه د ویني. نو د دې حالاتو سبب چې دی ښکاره کوي، د دې حالاتو پیشګویي چې دی کوي، هغې علت دا بیانوي چې مسلمانان د دینه څخه لرې سو او د مسلمانانو زندگی د الله تعالی د احکامو څخه لرې سوه. مسلمانانو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام متابعت پرېښوی او مسلمانانو د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه پرېښوله. د مسلمانانو انفرادي زندگی ده، اجتماعي زندگی ده، د تجارت زندگی ده، د معاشرت زندگی ده، د همسایتوب زندگی ده، د کور زندگی ده، هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو څخه مخالفت او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو څخه محروم او بې نصیبه سو. نو ځکه هر سړی دا وایي چې دغه نتیجه ده او په دغه وجه پر مسلمانانو دغه بد حالت دی او در ډېره حده پورې دا خبره صحیح هم ده او در ډېره حده پورې دا د قرآن کریم حکم او فرمان او هدایت هم دی. لکه قرآن کریم انسانانو ته دا وایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، چې څه حالاتو سره تاسو مخامخ یاست، د کومو مشکلات تاسو ته رسیږي او په کومو حالاتو مشکلاتو کې تاسو مبتلا یاست، فبما کسبت ایدیکم، دا ستاسو د خپلو لاسونو کړنه ده.
ستاسو د خپل عمل نتیجه ده، ستاسو د خپل زندگی آخر انجام دی چې تاسو زندگی غلطه کله او تاسو خپل زندگی د قرآن او د سنت تسلیری کله، نو په دې وجه الله دغه حالت راولي. لیکن الله بیا ورته ويعفو عن كثير، ستاسو بد عملی اوسم زه ډیر معافو. د دې دا معنا چې د مسلمانانو په اعمالو کې کمزوري رااله او د مسلمانانو زندگی د دین او د قرآن سلیری سوله او مسلمانانو زندگی د اسلامی اصول او د پیغمبر د سنت طریقې برعکس روانه سوله، نو الله تعالی د ډیرو خبرو معافی او مسلمانانو ته کوي، لیکن د بعضی خبرو نتیجه په مسلمانانو په دنیا کې ویني، لکه موږ او تاسو چې په سترګو باندې وینو. نو ما درته ویل هر سړی که 2 کسان سره کښېني، که 4 کسان سره کښېني، که کوچنی مجلسي که لوی مجلسي، هغې په خپل مابین کې دا تذکره او مذاکره کوي چې یاره مسلمانان په کار دا دی چې د دین طرف ته برته راسي او مسلمانان خپل زندگی پر قرآن و سنت برابر کی او مسلمانان خپل زندگی د پیغمبر پر طریقه برابر کی، نو مسلمانان به برته دی شو رزو تراسی. هر ځای دا مجلس دی، هر ځای پر دی باندې تفسیره ده، هر څوک چې د دین سره لږ تعلق کی دغه خبره د خپل سره باسي. لیکن د دې ټولو تذکرو باوجود، لیکن د دې ټولو مجلسو باوجود، لیکن د دې ټولو غمخواریو باوجود د دې خبرو پر معاشره باندې هیڅ اثر نه معلومیږي. معاشره چې پرون څومره په بېدیني کې و، نن د هغې زیاته په بېدیني کې ده. د معاشرې منزل چې د بېدینۍ طرف ته په څومره رفتار کې و، نن د هغې زیات په تیز رفتار کې دی. ورځ د رابله معاشره خرابیږي، ورځ د رابله مسلمان د دینه څخه لرې کېږي، ورځ د رابله مسلمان د پیغمبر د سنتو په مخالفت کې راځي. نو یو خو د دې خبرو پر معاشره باندې هیڅ اثر نه راځي، حالانکه دا خبرې په هر مجلس کې کېږي، حالانکه دا فکر په هر دماغ کې شته، حالانکه دغه د اصلاح او د معاشرې د راګرځولو غم او وینا هر سړی کوي، لیکن د هغې باوجود د دې پر معاشره څه اثر نه معلومیږي. دویم طرف ته که نن زموږ په معاشره کې وګورئ، مختلف جماعتونه د معاشرې د اصلاح دپاره لګیا دي. علما سهار و ماښام نصیحتونه او وعظونه کوي او مبلغین حضرات هغې در پر در، کور پر کور، کلی پر کلی، بشتره په شا په پسې دي. څه دپاره ځي؟ د دې دپاره ځي چې د معاشرې اصلاح وشي. څه دپاره یې کوي؟ دې دپاره چې معاشره دین طرف ته راسي، معاشره دیندار راسي. او ډېر انجمنونه د دې دپاره جوړ دي او ډېر مجلسونه د دې دپاره جوړ دي او ډېر تنظیمونه د دې دپاره جوړ دي چې د معاشرې د اصلاح کوشش وکړي او معاشره د بېدینۍ څخه دین طرف ته راوړي. لیکن معاشره ته چې ګورې چې پرون په دین بېدیني کې څومره لاهو غرقه و، نن د هغې څه زیاته په بېدیني کې لاهو غرقه. معاشره ته چې ګورې چې څومره په بېدیني کې پر مخ باندې د هغې حرکت و تګ دی، نن د هغې زیات د هغې څه زیات د دې په بېدیني کې پر مخ باندې تګ و حرکت دی. نه د علماو څه وعظ اثر ورباندې کوي او نه د مبلغینو څه تبلیغونه اثر ورباندې کوي، نه د اصلاحي جماعتونو انجمنونو هغه ترتیبونه څه اثر ورباندې کوي. لکه هغه شاعر وایي یہ کیسے منزل ہے کیسے راہ ہے. منزل هم ډېر عجیبه دی او لارې هم ډېرې عجیبه دي. او هغه شاعر وایي کې تک کې پاؤں چلتے چلتے، چې پر دې لاره باندې روانې په ډېر تګ باندې د خلکو پښې ستړي سولې. منزل د خلکو په مخ اخسته دی او پر دې منزل باندې ډېر سفرونه وسو، په سفر باندې ستړي سو انسانان او پښې د چله ولوېدې. مگر وہی فاصله ہے اب بھی قائم، چې کومه فاصله در منزله پورې پاته ده هغه اوس هم پاته ده. هغه فاصله کې کمی نه دی راغلی، جو فاصله تا سفر سے پہلے، چې سفر مې نو شروع کړی در کومه منزله پورې څومره فاصله وه، اوس چې مې سفر شروع کړی ځان مې ستړی کړی او پښې مې تڼاکې کړې او پښې مې ستړي کړې، هغه فاصله در اوس هم پاته ده. د دې د معنا چې زما مزل ما ته څه ګټه نه وکړه، زما مزل زه منزل ته نږدې نه کړم. نو دغه رقم چې د اصلاح کم مزل روان دی، کې جماعتونه کوي، کې انجمنونه کوي، کې ډلې کوي، کې علما کوي، کې هر څوک کوي، چې د اصلاح کم منزل دی روان کړی دی، هغه منزل ته در اوسه پورې رسېدل او نږدې کېدل ډېر مشکله دي.
پښې هم ستړي سوې، خولې هم ستړي سوې، انسانان هم ستړي سو او ټول ترتیبونه ستړي سو، لیکن منزل ته چې کومه فاصله وه هغه فاصلې کې 1000 کمی نه راغلی. دا معنا چې معاشره په کومه بېدیني کې روانه ده او معاشره باندې چې څومره خرابي راځي او په معاشره کې چې ورځ په ورځ د دین څخه څومره دوري او لرېوالی راځي، نه د هغې باندې د چا مبلغ تبلیغ اثر کوي، نه د عالم وینا اثر کوي، نه د یو مصلح اصلاح اثر کوي، نه د چا فکر او غمخواري اثر کوي. بس په معاشره کې هغه حالات دغسې روان دي. نو سوال دا دی آخر دا ولي چې نه د چا اصلاح اثر کوي، نه د یو انجمنو د یو جماعت اصلاح اثر کوي، د هغې محنت اثر کوي، آخر دا ولي د معاشره باندې اثرات ولي نه راځي؟ د دغه سوال جواب قرآن کریم په دې آیات کې ډېر تسلی بخش پیش کړی دی. ګورئ د هغې جواب قرآن کریم الله تعالی وایي انسانانو چې تاسو د کوم ځای اصلاح روانوئ، که یو څوک 2 کسان دي د اصلاح کوشش کوي، که 5 کسان دي د معاشرې د اصلاح کوشش کوي، او کوشش یې دا چې معاشره دین ته راوګرځي، اسلام ته راوګرځي او معاشره قرآن او سنت ته راوګرځي. د هر چا کوشش دا دی چې د معاشرې اصلاح د بل څه شروع کړي. بس د ده په فکر کې دا دی چې خلک په رشوت او په دوکه کې دي، نو خلک به د رشوت او دوکې څخه څنګه راوګرځي. د ده کوشش دا دی چې خلک په درواغو په غیبت کې دي، د دې څخه به څنګه راوګرځي. د ده کوشش دا دی چې خلک د سود او د معاملاتو په خرابي کې دي، د دې څخه به څنګه راوګرځي. دی کوشش دا کوي چې معاشرې اصلاح ته د بل سره روانه کړي. دې ته د هغې غریب فکر نشته چې ما کې دوکه او فریب در کومه حده پورې دی. دې ته د هغې فکر نشته چې زما معاملات او زما دکانداري کې سود او د معاملې خرابوالی در کومه حده پورې دی. زما په مجلس کې د مسلمانانو غیبت در کومه حده پورې دی. زما په معامله کې د مسلمانانو ته دوکه در کومه حده پورې ده. نو د هیچا په دماغ کې دا نشته چې د اصلاح د معاشرې دا زما در ذاته پورې در کومه حده تعلق لري. هر سړی کوشش دا کوي چې معاشره د بل څه اصلاح روانه کړي. ډېر شاذ و نادر به د یو دینداره سړي په دماغ کې دا راځي چې په معاشره کې خو عیبونه شته، د هغې څه مخکې به زه ځان ته وګورم چې په ما کې کوم عیب دی. معاشره که په معاملاتو کې خرابه ده، رشوت په سود کې ده، زه خو هم دکاندار یم، زما په دې دکانداري کې رشوت او سود شته که نشته. معاشره که د خلکو په طعنو غیبتو کې ده، زه خو هم په هر مجلس کې راځم، زما په خوله کې غیبت څومره دی. نو د معاشرې د عیبو بجایه ډېر شاذ و نادر به د الله د یو نیک بنده د خپلو عیبو ته اول فکر راځي. حالانکه خپل عیبونه لرې کول دا د انسان فرض دی، او د انسان اولنۍ فریضه دا ده چې انسان به د خپلې زندګۍ څخه خپل عیبونه لرې کوي. رحمان بابا نه وایي که دانا یې اور د خپله سره مړ کړه. د ټولو څه مخکې اول د خپل عمل اصلاح کول، د خپلې زندګۍ اصلاح کول، د خپل مجلس اصلاح کول، د خپلې دکاندارۍ اصلاح کول، د خپل کور اصلاح کول، د خپلو بچانو اصلاح کول، د خپلو ورونو اصلاح کول. نو چې کله زه د خپل عیبه څه ناخبره یم او سوچ مې د بل په عیب کې دی، د خپل حالاتو فکر نسته را سره، د بل د حالاتو فکر را سره دی، او د خپل اصلاح غم نسته را سره چې زه به د ځان اصلاح څومره وکړم، د بل په اصلاح کې مې فکر دی. نو د دې خو دا معنا چې د خپلو عیبو څه ناخبره او د بل په عیبو کې د انسان سوچ و فکر بند دي. نو زما خپله زندګي پر دین نه ده برابره، د بل هغې به څنګه برابره کړم؟ د هغې اخره نتیجه دا راوځي چې کومه خبره زه د معاشرې د اصلاح دپاره کوم، زما په هغه خبره کې وزن نه وي، زما په هغه خبره کې نور نه وي، زما په هغه خبره کې نورانیت نه وي، زما په هغه خبره کې د الله د طرفه برکت نه وي، زما هغه خبره د چا وزړه ته نه شوه کېږي، د زما هغه خبره د چا پر زړه باندې لګېږي نه، زما په هغه خبره د چا په عمل کې اصلاح را پیدا کېږي نه. صرف یو لچکدار تقریر دی، صرف یو د خوشنما الفاظو جوړه مجموعه ده، د خولې سره راباسم او د خلکو د غوږو سره مشلي او په هوا کې سره تحلیل کېږي، سره ځي. نور نه زما پر زندگی څه اثر لري، نه د ده پر زندگی اثر لري، نه زما اصلاح راځي، نه د ده اصلاح راځي. معاشره چې څومره بېدینه ده، هغسې بې اصلاح ده، هغسې بې اصلاح رواني.